سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او د صحت په جامو کې وي. راځم تاسو ته د آزاد کوین په باره کې معلومات درکوم چې د آزاد کوین څه شی ده او دینه څنګه پیسې ګټلی شو. نو ویډیو ما سره تر پای وګورئ. دوستانو، آزاد کوین اف جی کوین ته ورته نوی سیستم جوړ شوی چې دغه جوړونکی هم یو افغان د په نوم دی، امیرګل تیموري، او دغه سیستم یې جوړ کړی چې دا هم د اف جی کوین په رقم پروسه ده. سټیکینګ سیستم لري، د ورځې 0.8% شاوخوا پورې ناثابته ګټه ورکوي ملګرو. ټوټل سیستم هر څه د اف جی کوین په رقم دی، په همغه پروسه دا هم مخته ځي. نو چې دې کې څنګه کار کیږي، څنګه سټیکینګ کیږي، څنګه ډرا کیږي او څه پروسه د ویډیو ما سره تر پای وګورئ. دوستانو، لومړی د دې لینک ما تاسو ته ډسکرپشن کې ایښی چې په هغې تاسو ملګرو کلیک کړئ، نو تاسو ته به دا ډول یو صفحه راشي. دلته تاسو باید لومړی اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ جوړولو لپاره تاسو باید په دغه برخه کې خپل پوره نوم ولیکئ، دلته خپل ایمیل او دلته خپل اکاونټ لپاره کوډ، او دلته به هم ریفرل کوډ که درته لیکل شوی او صحیح ده او که نه لیکل شوی، تاسو په دغه ریفرل کوډ چې په سکرین نه دا به لیکئ. دا ټول چې موږ کنټینیو آپشن به وهئ. زه راځم دا ټول ورته لیکم. دوستانو، کله چې دا ولیکل کنټینیو وهو، زه په کنټینیو کلیک کوم تر څو زموږ اکاونټ څنګه سي جوړ شي. اکاونټ جوړ شو، دا کوډونه ځان سره سیف کومه. دا د زموږ اکاونټ جوړ شو. اوس چې اکاونټ جوړ شو، باید دا کی وای سی کو دوستانو د خپل امنیت لپاره، او دې کې 2FA ویریفیکیشن فایل کو. هغې کار لپاره به د پروفایل په برخه باندې کلیک کو. نو دلته به دوستانو تاسو لومړی څه کوئ، لاندې به راشئ، د دې سیکیورټي به کوي که صحیح ده، کوشش کوئ سیکیورټي د اکاونټ کوي. دلته به راشئ په انیبل 2FA باندې به کلیک کړئ. دغه څنګه دا ژېړ رنګ ته راځي، ویریفای کیږي. دلته به ایمیل او ټي پي یا اس ام اس او ټي پي، ایمیل او ټي پي انتخاب کړئ. ښه ده، ایمیل ته بیا تاسو ته سیار ځل دې ته ننوځئ، کوډ راځي، نو دا سیف کیږي سیکیورټي لپاره. ښه ده، دا چې مو فعال کړو، اوس به تاسو راځئ خپل اکاونټ به په خپل تذکره یا پاسپورټ کی وای سی کوئ. د سیکیورټي لپاره هم ډېر ښه ده. دلته په همدې کی وای سی آپشن کلیک کوو، دا ډول صفحه راځي. نو دلته تاسو ته وایي که اکاونټ کی وای سی نه کوي، وډرا نشئ کوئ، سټیکینګ نشئ کولی پکې، نو کی وای سی بالکل ضروري او حتمي ده. دلته به په دغه غشي غوندې نښه کلیک کوو، کی وای سی ویریفیکیشن. دلته اوس موږ څخه بعضې څیزونه غواړي. لومړی دلته باید تاسو فل لیګل نیم یا تاسو خپل د ډاکومنټ سره چې کوم ده هغه به تاسو څنګه کوئ دوستانو. نو دلته به هغه ولیکئ. نو زه راځم خپل د تذکرې مطابق نوم ورته لیکم. داسې اوس دلته به خپل د پیدایښت ورځ ورکوئ، برډ ډے کې. تاسو کولی شئ د دې ژبه دوستانو پښتو ته هم واړوئ. زه پښتو ته اړوم چې تر څو بهتره عمل وکړئ، نو دغه د پښتو ته مې واړو. د زیږون نیټه به مو ولیکئ. دلته زه راځم خپل زیږون نیټه ورته انتخابوم، مثلا دغه میاشت دغه او تاریخ دغه. نو دلته به خپل ملیت انتخاب کړئ چې د کوم هیواد نه افغانستان زه وهم. دلته به خپل ټلیفون شمیره ووهئ. زه راځم خپل د ټلیفون شمیره ورته ورکوم. دا چې مو وکړو دوستانو، دلته به بل ګام په دې آپشن باندې کلیک واخلئ. دا چې مو کلیک کړ، دلته به خپل ادرس ورته لیکئ. مثال کوڅه چیرته ده او چیرته. زه خپل ادرس لیکم. ادرس چې مو ولیکئ، دلته به ښار ولیکئ، کوم ښار کې زه لیکم کابل. دلته به خپل هیواد لیکئ، هیواد به انتخابوئ افغانستان. پوسټل کوډ اختیاري ده، که لیکئ او که نه لیکئ. زه لیکم، او که تاسو نه پوهیږئ پوسټل کوډ مو د ولایت څه ده، مې لیکئ، مهم نه ده. بل ګام آپشن باندې بیا کلیک کوو. دلته اوس تاسو څخه نور چیزونه د تذکرې غواړي. په څه غواړئ؟ کی وای سی وکړئ، پاسپورټ تذکره، ډرایورۍ لایسنس. زه تذکره وهم، په تذکرې باندې کوم. دلته به خپل د تذکرې نمبر ولیکئ. زه راځم خپله د تذکرې آی ډي نمبر یا د تذکرې باندې کوم نمبر د هغه لیکم. کله چې مو تذکرې نمبر ولیکه پورته دوستانو، اوس به دلته خپل د تذکرې مخ دلته بیا شا اپلوډ کړئ. زه راځم په دې آپشن باندې کلیک کوم. نو چې په دې تاسو کله کلیک واخلئ، دلته تاسو ته دوه آپشنه دي، یو مستقیم عکس اخیستل تذکرې نه، یو اپلوډ. زه اپلوډ وهم له خپل ګالري دی ته خپل تذکرې مخ عکس اپلوډ کوم. ښه دوستانو، تذکرې مخ مې ور اپلوډ کړ، دلته به شا اړخ، دلته بیا په اپلوډ کلیک کوم. دغه د تذکرې شا عکس، او دلته ډاون باندې پاس کلیک کوم. دغه دا هم ور اپلوډ شو. دلته به تاسو یو سند اپلوډ کړئ، لکه بلیبر کې ابل څه ستاسو هغه د اوسېدو ځای وښیي. فرق نه کوي، دلته هم د تذکرې شا اپلوډ اوی. زه په دې کلیک کوم، دوباره تذکرې شا انتخابوم، دا مې هم ور اپلوډ کړ. دا چې اوس دلته بیا په بل ګام آپشن باندې کلیک کوو. دلته اوس تاسو څخه څنګه کوي، سیریز سکندر څخه غواړي، نو تاسو به خپل مخ ورته څنګه کوئ دوستانو، اب ورته دلته څنګه کوئ، عکس به اخلئ مستقیم خپل صورت څخه. زه راځم دلته یو عکس اخلم ملګرو. فیس سکن هم شو، عکس مو واخیستلو، اوکې باندې به کلیک کوو. چې هر ډول راغلی فرق نه کوي. ښه، نو دا هم شولو. اوس به دلته په بل ګام آپشن باندې کلیک کوو. نو دلته ستاسو ټول ډاکومنټ اپلوډ شو. دلته تصدیق او سپارل، په دې آپشن باندې به کلیک واخلو.
ها چې دا مو واخیسته ستاسو اکاونټ ریویو ته ځي صحیح ده دا ریویو کیږي او چې کله تایید شو نو تاسو بیا کولی شئ دوستانو راشئ په ده کې باقي کار وکوئ. ښه نو موږ KYC وسپارله دلته د انتظار حالت کې ده نور څه کوو انتظار کیږو چې دا کله اپلوډ شي باقي کار طریقه ښه نو دوستانو بعد له شاوخوا 40 ساعتو زما KYC څه ده ویریفاید شولو یعنې زما اکاونټ ویریفای شو زه اوس کولی شم له دې څخه استفاده وکړم او په ده کې کار وکړم. نو اوس به راځو سبا که اوس نو دې کې نور خاص څه نشته FG کوین په رقم به سټیکینګ کوو او د هغه مطابق به موږ ته ګټه راکول کېږي. البته ګورئ دی دلته لیکلي دي چې تاسو ته به د مضاربت سیستم پر اساس ګټه او تاوان درکول کېږي یعنې څو چې ګټې تضمین تاسو ته نه ده کړی. زه راشم که دا ژبه یې پښتو ته کړمه نو دلته تاسو ته لیکل شوي چې هېڅ ډول تضمیني ګټه شتون نه لري ګټه او تاوان دواړه تاسو ته درکول کېږي او ګټه هم ناثابته ده ممکن یو ورځ 0.8% یو ورځ 0.9 یو ورځ 0.9 مختلفه ګټه درکوي دوستانو. ښه اوس به د سټیکینګ لپاره چې تر څو موږ خپل کوین سټیک څه به کوو لومړی راځو په ډیشبورډ کلیک کوو نو ډیشبورډ کې یا ویلټ کې به کلیک کوو. راځم په ویلټ کلیک کوم دلته به اوس موږ خپل اکاونټ ته څنګه د USDT ولیږو او هغه به آزاد کوین ته بدل کړو آزاد کوین به سټیک کړو. نو دلته موږ ته یو د USDT ادرس راکړل شوی زه دا کاپي کوم او زه خپل باینانس نه د USDT جمع کوم. ملګرو خپل باینانس ته راغلم دلته سینډ وهم او وډرا کرپټو وهم ته USDT انتخابوم. تاسو کولی شئ له بل هر ځای هم د USDT ولیږئ شرط دا نه ده چې باید باینانس ولرئ. هغه صرافي ټراست ویلیټ هر څه تاسې لیږئ هېڅ فرق نه کوي صحیح ده. زه دلته هغه ادرس پیسټ کوم نیټورک BPSL تاسو باید انتخاب کړئ صرف دغه نیټورک کې ډیپوزیټ مني او دلته راځم غواړم $50 واچوم دغه 1 سنټ هم اضافه وم 1 سنټ فیس اخلي. نو دلته په وډرا باندې کلیک اخلم ملګرو او دلته یو ځل ادرس چک کوم اخر کې چې د دوستانو اتاتیا ډي ده نو اتاتیا ډي ادرس ته به زه څنګه کوم دا به جمع کوم. راځم وډرا وهم او دلته خپل فنګر ورکوم د وډرا لپاره او دغه وډرا به زموږ له بایننس څخه لاړه سي آزاد کوین ته. دغه د دوستانو زما وډرا څنګه شوه ترسره شوه. نو دا یو دقیقه 2 دقیقې ټایم نیسي چې تر څو دلته راسي. نو زه بیا وروسته ممکن دوستانو دی کې یو څه ډېر انویسټمنټ وکوم یو څه نور وکوم چې کله دی کې د افغانیو ویلټ راغی دی کې د افغانیو ویلټ سیستم هم شته دوستانو. دلته تاسو کتلی شئ د AFN ویلټ ویلټ یعنې تاسو به بیا کولی شئ د مومو حسابې له لارې دې ته پیسې واستوئ او بیرته ترې وډرا کړئ. نو چې دی هم ښه سیستم ده نو فعلا دا فعال نه ده چې فعال شي بیا ممکن زه د دې له لارې یو څه نور انویسټمنټ هم وکړم. ښه نو موږ ډیپوزیټ ترسره کړی یو دقیقه 2 دقیقې زه ویډیو سکیپ کوم دا موږ ته رارسېږي. نو دوستانو شاوخوا یو دقیقه ټایم تیر شو او زما څنګه دي ټوکن راورسېدل $9.5 راورسېدل $9 فکر کوم د ډیپوزیټ او د تبدیل فیس لپاره کټ کوي. ښه اوس به څه کوو اوس به راځو دلته به دوستانو تاسو د تبدیل په آپشن کلیک کوئ او دا به موږ څنګه کوو USDT به آزاد کوین ته تبدیل کړو. دلته به ډالر انتخاب کړئ دلته آزاد کوین ما سره دومره بیلنس ده په دې کلیک کوم دلته چې تاسو ته دومره آزاد کوین ترې جوړیږي او 1% د دې فیس څنګه ده کټو. نو زه په تبدیل باندې کلیک کوم دوستانو دغه د کوین تبدیل شول چې تبدیل وشول زه به یو ریفریش ورکړم دا به اوس موږ ته آزاد کوین بیلنس ته راجمع سي. ښه کوین چې تبدیل شول دوستانو دا به اوس موږ څنګه کوو موږ به سټیک کوو. نو دا ګورئ ما ته آزاد کوین شول. نو دلته راځم اوس په سټیک برخه باندې کلیک اخلم دلته اوس راځم دوستانو دلته ګورئ پلانونه یا پولونه دي په دې لومړني باندې کلیک کوم او دلته څنګه کوم زه راځم په خپل ټول ټوکن سټیک کوم ما سره چې دي 15,608 ټوکن دي ملګرو دا ما ووهل. دلته بیا هم تاسو ته لیکلي چې تضمیني ګټه شتون نه لري او ګټه او تاوان دواړه درکوي ځکه تضمیني ګټه داسې چې سود برخه کې راځي. نو زه راځم دلته په اسلامي سټیک باندې کلیک اخلم دوستانو نو دغه دې زما دونه ټوکن بریالیتوب سره سټیک شول. اوس به د دې نه ما ته روزانه هغه ګټه راکول کېږي او زه کولی شم خپله ګټه څنګه ده وډرا کړم. تاسو ته هم دلته هسټري ښیي دومره م سټیک کړي یو سټیک مو تر اوسه کړی او تر دې حده فیصدي پورې لوړ ځي او دا او دا وغیره او دغلته د سټیک ګټه چې ډیلي درته راځي هم حسابېږي. نو دا له دې سیسټم نه و نو دغه د دې ټول کار دوستانو نوراً څه خاص کار په ده کې نشته ده دوستانو. یو بل د تحفې برخه ده چې دې کې ډیلي کوډونه د اعلانوي تاسو کولی شئ دلته کوډ ووهئ او تاسو ته فری آزاد کوین درکوي. د فری برخه ده دا به روزانه زه تاسو ته ټلیګرام چینل کې نشروم چینل در سره جوین ساتئ. د وډرا برخه د وروسته درته یم ډیپوزیټ خو مې وښودو همدا شان تاسو له دې څخه کولی شئ آزاد کوین بل اکاونټ ته واستوئ. مثال چې دلته ووایي د بل اکاونټ ایمیل یا بل څه به ورکوئ
ډایرکټ په یو ثانیه کې آزاد کوین له یو اکاونټ بل اکاونټ ته انتقالولی شئ. دلته یو برخه لري د کان کیندنې په نوم چې تاسو کولی شئ له دې برخې څخه فري آزاد کوین ترلاسه کړئ. د ورځې دغه ډول 500 ټاپ تاسو ته درکوي. ټاپ به کوئ، تاسو ته دلته آزاد کوین پې جمع کېږي او مستقیما ویلټ ته درته جمع کېږي. دغلته ګورئ اوس مې ټاپ وکړو، جمع شول. نو دغه د دې کارو دوستانو نور خاص څه پکې نشته، ټوټل سیسټم یې په همدې ډول و. دې نه اوس پیسې څنګه ویستی شو، دلته به تاسو په وتل آپشن باندې کلیک کوئ او کله چې تاسو په دې آپشن کلیک کړئ دلته تاسو ډیلی $500 نه ډیر نشئ ویډرا کوئ. نو مین څه ده دوستانو، په TRC $10 ده، BP $10، ERC باندې $10، یعنی تاسو چې $10 ته برابر کړو ویستلی شئ. تاسو به دلته که TRC به نیټورک باندې ویډرا کوئ، TRC به انتخاب کړئ. دلته به چې څونه ویډرا کوئ دلته به $10 ورته ولیکئ. مثال $10 تاسو جمع کړو، دلته به خپل د ټرون TRC ادرس باندې کلیک وکړئ او 6% د ویډرا فیس ده. نو هغه به تاسو ته په ظرف د 1 ساعت یا 100 ساعت یا 100 دقیقو کې ستاسو ویلټ ته جمع شي. دلته هم تاسو د ویډرا ثبوتونه کتلی شئ د زیاتو دوستانو چې له دې آزاد کوین څخه ویډرا کړې وه. نو دی هم له دې څخه دوستانو د ویډرا. نو دغه د دې مکمل کارو نور که د چا څه پوښتنه وه کولی شي ما سره په ټلګرام کې په اړه رابطه وکړئ. نو دا د دې طریقه وه دوستانو مکمله، او د دې جوړونکی چې ده دوستانو هغه هم یو افغان ده چې ما ورسره خبرې هم ډېرې وکړې په دې اړه. نو د هغې آینده پلانونه څه دي تاسو یې په تصویر کې هم کتی شئ. د دی هم آینده پلانونه د FG کوین په رقم دي، خپل ویلټ به جوړوي، خپل ایکسچینج سیسټم به روانوي او دغه ډول پروژې دی مخ ته وړي. نو چې هغه به وروسته د دی آینده پلانونه زه تاسو سره په ټلګرام کې نیوز شریک کوم، هغه ځای څخه هم کتلی شئ. نو دغه هم زموږ ویډیو ویله ده ستاسو د خوښې وړ